او د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې. د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې. د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې، له لمنې یې راوتوږه دلبره. ډېر اعلی. سلطاني صاحب یو څو پوښتنې به زه له تا وکړم، ته به ما ته په هو او په نه باندې ځواب راکړې. سمه ده. نو لومړۍ پوښتنه به دا وي چې دغو لپاره باید یو ښه منظم چوکاټ جوړ کړي. زموږ ځوانان اکثرا بعضې داسې ایسي هغه خپل وخت ډېر عبث لګوي. صفي الله سلطاني د غزني ولایت اندړو ولسوالي د کنصف په کلي کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. په اقتصاد کې لیسانس او په عامه اداره کې ماسټري لري. 12 کاله په مختلفو موقفونو کې کار کړی او فعلا په غزني ولایت کې د تحصیل او ورزش په ډګر کې د پوهمیا روغتیايي علومو انسټیټیوټ او سلطان جیم او فټنس مرکز له ادرسه د هیوادوالو ټروپل کوي. په پښتو دري او انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي. په ځان جوړونه، اقتصاد او مدیریت کې لسګونه مقالې لیکلي او په پښتو ژبه شعر لیکي. سلطاني صاحب ستړي مه شئ، هرکلی درته کوو. ډېره مننه لالهان صاحب. زه هم په خپل وار سره ستاسې د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله داسې ښه مرکه ولرو. ډېره مننه سلطاني صاحب. زموږ لیدونکو ته دا ووایاست چې کله ماشوم وې آیا فکر دې کاوه چې یو وخت به بیا ته خپلې زده کړې بشپړوې او په غزني ولایت کې به ته یو زده کړیز مرکز د ځوانانو په مخ باندې خلاصوې؟ دا خوبونه دې په یو وخت کې هم لیدل او که نه؟ لالهان صاحب زه په 11 ټولګي کې وم چې ما یو کوچنی کورس جوړ کړی و. یو اطاق مې نیولی و د خپل کور سره نږدې. اول ته مې ځوانانو ته او ماشومانو ته انګلیسي ژبه او د مکتب مضامین درس ورکول. عموما د ما په عموم کې له تدریس سره مې علاقه وه او داسې یو پلان مې درلود چې حد اقل په آینده کې زه وکولی سم چې دا مرکز ته ارتقا ورکم، دا غټ کم او په داسې یو ځای باندې بدل کم چې وکولی سم هلته ځوانان ښه وروزم. تر دې هم خطر نه و دغه فکر ما درلودی. له څومره ستونزو، څومره کړاوونو سره مخ شوي یاست؟ لالهان صاحب هره لویه لاسته راوړنه وخت، زحمت او صبر غواړي. نو معلومه خبره ده چې دغه ځای ته چې زه راغلی یم یا حد اقل دغسې یو نهاد ما جوړ کړی ده، نو دغه درې سره شاخص ما په نظر کې نیولي دي. هم مې وخت ورکړی ده، هم مې زحمت ایستلی ده او هم مې صبر کړی ده. دغه مسیر باندې راتګ او تر دغه ځای پورې ځان را رسول ستونزې وې، کړاوونه وو، مشکلات وو، خو لله الحمد هغه د صبر په نتیجه کې او د ملګرو او د همکارانو په مرسته سره موږ دغه زحمتونه او دغه مشکلات او دا تکالیف دا ټول شاته پرېښودو او بالاخره هغه کوم ځای چې موږ ټاکلی و حد اقل لږ مو ځان ورنږدې کړی ده، تر یو ځای پورې ورسېدلي یو. ډېره مننه. نو درنو لیدونکو، د ښاغلي سلطاني صاحب په خبره یعنې که موږ تاسو غواړو خپل هدف ته ورسېږو باید وخت ورکړو، صبر ورته ولرو او همدارنګه په خپله اړونده برخه کې باید موږ زحمت هم وکاږو. ډېر ځوانان دا وایي که چېرته موږ خپلو اهدافو ته ورسېږو یا مثال موږ پیسې پیدا کړو نو موږ به له ډېرو بېوزلو کسانو سره مرسته وکړو، د دوی لاسنیوی به وکړو، له ځوانانو سره به مرسته وکړو. نو تاسو په دې برخه کې کوم کارونه کړي دي؟ بالکل تر ټولو غټ افتخار له بېوزلو سره او له لوېدلو سره مرسته او د هغو لاسنیوی ده. لالهان صاحب زه په دې خپل ژوند کې که څه هم لاسته راوړنې مې درلودې، ما په مختلفو ځایو کې کار کړی ده او مختلف موقفونه مې تجربه کړي دي، نو هغه خوشحالي چې د یو بېوزله انسان په لاسنیوي کې ده دا په بل شي کې نشته. په پوهمیا کې هم موږ دا کار کړی ده. دلته هغه ځوانان چې هغه د تعلیم او د تحصیل شوق لري اما اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، اقتصادي وضعیت یې دا نه ایجابوي چې دی راسي او فیس ورکړه او اطاق ونیسي او درس وایي. نو موږ د دې لپاره تیر کال یو حمایتي صندوق مو جوړ کړو په داخل د انسټیټیوټ کې. نو په دې حمایتي صندوق کې له ما نیولې تر استادانو تر هغه محصلینو چې هغو اقتصادي وضع یې ښیي دا په ماهوار ډول باندې په دې کې یو څه پیمنټ کوي او بیا موږ دا په سمستروار شکل باندې رااخلو او دا په هغه بېوزله محصلینو باندې ویشو او د هغو هغه اړتیاوې پوره کوو. نو دې کې ډېر غټ افتخار ده او الحمدلله چې
دا افتخار څه ناڅه ماته هم کمایي سوی ده او دا افتخار لرم چې له بېوزلو سره مې مرسته کړې ده او کاوه مې ورسره. بالکل. خپله د پوهیمیا انسټیټیوټ جوړېدلو هدف څه و؟ تاسې په کومه موخه باندې همدا انسټیټیوټ رامنځته کړ؟ ډېره زیاته مننه لالهان صاحب. د پوهیمیا روغتیایي علومو انسټیټیوټ د تاسیس هغه اساسي هدف دا و چې موږ په روغتیایي سکتور کې خپله ونډه ولرو او موږ وکولی سو مسلکي طبي کدرونه جامعې ته وړاندې کړو او ځوانانو ته حد اقل د تحصیل او د کار د زمینه برابره کړو. نو په دې خاطر باندې موږ قصد وکړو، یو ګروپ موږ مشورې وکړې او بالاخره مو پوهیمیا د روغتیایي علومو انسټیټیوټ تاسیس کړ. سلطاني صاحب د خپل ژوند جالبه خاطره که راته ووایاست چې تاسو لپاره تر ټولو جالبه وي؟ جالبه خاطره دا د لالهان صاحب چون موږ تاسې د پوهیمیا په مورد باندې ډېرې خبرې وکړې، د پوهیمیا په مورد به درته وایم. کله چې موږ د انسټیټیوټ جوړول او دلته موږ لګیا وو څو تنه 3-4 نفره او موږ دغه د لوحو د سیټینګ او ترتیب دا شان کول، نو فکر کوم بعضې خلکو نه منله، یعنې دا یې زړه ته نه لوېدو او کله چې بیا موږ دا په پښو ودرول او دا کدرونه له دې ځایه فارغ سو او جامعې ته وړاندې سو، هغه خدمت کوي، نو دا د ما لپاره یوه غټه خاطره ده، د خاطرې په شکل باندې له ما سره پاته ده. نو رښتیا هم ډېره مننه. که چېرته یو ځوان وغواړي چې راسي پوهیمیا ته او دلته خپلې زده کړې وکړي، نو دې لامل به څه شی وي؟ ولې به دا پوهیمیا د خپلو زده کړو لپاره انتخابوي؟ لالهان صاحب د پوهیمیا فرق له نورو طبي انسټیټیوټونو سره دا ده، که چیرې موږ وغواړو چې په فرق یې قایل سو، یو خو دا ده چې موږ دلته ډېر مجرب او تکړه متخصص استادان ګمارلی دي چې هغه تدریس په ډېر اساسي شکل ده او په ډېر ښه شکل ده، په ډېرو ښو میتودونو دوی کاروي او هغه محصلین ډېر ترې راضي دي. او بل موږ په عملي زده کړه باندې ډېر تمرکز لرو. موږ په دغه سال کې له 3 شفخانو سره موږ قرارداد لرو او د موږ محصلین له 2 سمستره ورهاخوا د شفخانو ته په منظم ډول معرفي کیږي او هلته دوی عملي کارونه کوي. په طب کې عملي کار ډېر زیات مهم ده. موږ یوازې په تیوري باندې اکتفا نه کوو او اکتفا کولی هم نسو، نو موږ هغه کوم شیان چې دلته په تیوري شکل باندې وایو، یو خو په انسټیټیوټ په داخل کې موږ مجهز لابراتوارونه او سکیل لبونه لرو، په دې کې دوی ته هغه په عملي شکل باندې ښودل کیږي، او دویم د شفخانو ته معرفي کیږي چې دوی هغه پروسیجرونه له نږدې وګوري او په عملي شکل باندې دوی له هغو څخه زده کړه وکړه. او موږ دلته یو ښه منظم اداري سیستم لرو، چون اداره د ما مسلک ده او هغه اداري سیستم مو ډېر ښه ده، منظم ده. اکثرا محصلین دې ته یو امتیاز ورکوي، د دوی اسنادونه ډېر په وخت باندې پروسس کیږي، دوی په وخت سره امتحان ته معرفي کیږي، اګزیټ امتحان یو هغه نور د ډیپلوم ته مراحل او دا مسایل په ښه شکل باندې کیږي. او بل موږ له دغه طبي مسلکي زده کړو سره سره په اخلاقي او مسلکي روزنه باندې هم ټینګار کوو. یو ډاکټر، یو طبیب دا باید د اخلاقو له پلوه هم دی باید پوره وي، هغه اخلاقي روزنه هم د باید ښه سوي. موږ دته هغه د اسلام له نظره طبابت اخلاق دا ورته ښیو، ورته بیانویو، حتی په عملي شکل باندې ورته ښیو. او هغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي موږ تاسو د ټولنې چې څه ډول باید له خاصتا له ښځینه ناروغانو سره برخورد وسي یا له نارینه ناروغانو سره برخورد وسي، دغه شی موږ دوی ته ښیو. نو دغه د موږ یو تمایز ده له نورو انسټیټیوټونو څخه. تا ویل چې ولې باید یو څوک پوهیمیا انتخاب کړي، که څوک پوهیمیا انتخابوي په دغو یو څو دلایلو باندې انتخابوي. او سلطاني صاحب، ته به زموږ لیدونکو ته خپله د انسټیټیوټ کې کومې څانګې دي یا په کومو څانګو کې تدریس کیږي، په دې اړه هم لیدونکو ته معلومات ورکړي. موږ لالهان صاحب فعلا په 6 طبي څانګو کې محصلین لرو، برحاله صنفونه لرو او مختلف صنفونه لرو. اول سمسترونه لرو، دویم لرو، دریم او څلورم لرو. داسې سمسترونه لرو چې هغه فراغت ته نږدې دي، دغه یو څو میاشتې بعد به هغه فارغېږي. موږ د عالي نرسنګ څانګه لرو. عالي نرسنګ فوقالعاده مهمه څانګه ده په متوسطو طبي تحصیلاتو کې. د فارمسي څانګه لرو، د لابراتوار څانګه لرو، د غاښونو د پروتیز څانګه لرو، د تغذیې څانګه لرو او د انستیزي څانګه لرو. په دغو څانګو کې موږ فعالیت کوو. ډېره مننه. او همدا څانګې شاملېږي انسټیټیوټ کې، که تر دې نور اضافه څانګې هم انسټیټیوټ کور کولی شي؟ بعضې نورې څانګې هم کور کولی شي.
بعضې نورې څانګې مثلا د فیزیوتراپي څانګه یا د رادیولوژي څانګه یا د رواني صحت څانګه، دا څانګې هم کېدای شي چې موږ په آینده کې بیا د دې څانګو د فعالیت هوډ لرو. انشاءالله راتلونکي کال یا بل کال ته به انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه څانګې هم فعاله کړو او محصلین پکې ولرو. نو کوم کسان چې له پوهمیا طبي انسټیټیوټ څخه فارغېږي دوی ته تاسې کوم امکانات برابروئ تر څو دوی له فراغت څخه وروسته بیا وکولی شي د یوې ښې مناسبې وظیفې څښتنان شي؟ لالهان صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. زه غواړم په عموم کې داسې یو شی درته وایم چې کله د کار د بازار اړتیا درک سي او دغه مطابق یو محصل وروزل سي او جامعې ته وړاندې سي، دا بیا نه بیکاره کېږي، دا خامخا کار ترلاسه کولی سي. موږ دلته چې کوم محصلین موږ روزو د دوی په هغه یوازې د دوی په کریکولم باندې موږ اکتفا نه کوو. له دې سره سره موږ دوی ته تطبیقاتو په برخه کې لنډمهاله پروګرامونه دایروو، د واکسینو په برخه کې لنډمهاله پروګرامونه دایروو، د اولي کومکونو په برخه کې لنډمهاله پروګرامونه برابروو، د ای سی جي په برخه کې موږ دوی ته هغه کورس وایو. نو دا کسان موږ د کار د بازار د اړتیا مطابق روزو. کله چې دا کسان فارغېږي نو دوی په خپل وړتیا باندې او په خپل استعداد باندې دوی کار ترلاسه کوي. یوه خبره دا ده. او دویم موږ د روابطو یو ښه نیټورک جوړ کړی ده له شفاخانو، له کلینیکو، له صحي مراکزو سره. هغه شفاخانې او کلینیکونه چې هغه صحي کارمندانو ته یې اړتیا وي، صحي پرسونل ته ضرورت ولري، موږ ته خبر راکوي. بیا موږ له محصلینو سره دغسې یو ښه نیټورک لرو، ګروپونه لرو، نو موږ به هغو ته محصلین معرفي کوو او هغه بالاخره هغه د دوی د پروسو د استخدام د پروسو تر طی کولو وروسته هلته ګمارل کېږي. نو د موږ محصلین لله الحمد که دا ادعا وکړم چې تر 90% ډېر په دندو باندې بوخت دي، وظیفې لري، دا به انشاءالله دې کې به پاته نه. نو بالکل ډېره مننه. تاسو سلطنت صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه، یعنې که چېرته یو ځوان وړتیا ولري هر څوک ضرورت ورته لري، هغه که په هره برخه کې وي. نو که دوی دلته خپلې وړتیاوې قوي کړي، خپل مهارتونه قوي کړي، نو کله چې فارغېږي یعنې هر څوک به اړتیا ورته لري او د کار زمینه به ورته برابرېږي. ډېره مننه، خوښ اوسئ. کله چې انسټیټیوټ بنسټ ایښودل سوی ده له هغه راسې او تر اوسه پورې که ته زموږ لیدونکو ته د پوهمیا د انسټیټیوټ د لویې لاسته راوړنې په اړه باندې ووایه چې یوه ستره لاسته راوړنه وي، هم د انسټیټیوټ لپاره او هم د هېوادوالو لپاره یو ویاړ او افتخار وي. لالهان صاحب دا د ډېره ښه پوښتنه وکړه. د موږ لپاره د پوهمیا د بنسټګر په حیث باندې یا د پوهمیا د یو کارکوونکي په حیث باندې د موږ لپاره غټه لاسته راوړنه د خلکو اعتماد. دلته چې تر 500 ډېر محصلین دا اوس تحصیل کوي او والدینو په موږ باندې دا اعتماد کړی ده او خپل اولادونه یې موږ ته رالیږلي دي، ځوانانو په موږ دا اعتماد کړی چې د دغو نه نورو انسټیټونو باوجود د پوهمیا ټاکلې ده، نو دا د موږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده. او بل د فارغانو بریاوې کله چې موږ ګورو دا د موږ لپاره یو غټ دستاورد کېدی شي، یوه غټه لاسته راوړنه کېدی شي. کله چې موږ ګورو چې د موږ فارغان، د موږ فارغ سوي محصلین په شفاخانو کې دوی خدمت کوي او کله وخت داسې پېښېږي چې موږ خپله ورې ورځو د موږ یو فارغ محصل د موږ د مریض تداوي کوي، دا د ما لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه وي. یعنې زه په هغه ځای کې ډېر افتخار پرې کوم او دا خپل کار ارزښتمن محسوسوم، د ما کار ارزښت لري. او بل د موږ دغه ټولنیز خدمت چې موږ یوه خلا ډکوو په جامعه کې، دغه انشاءالله د موږ لپاره یوه غټه لاسته راوړنه. ډېره مننه. نو هیله ده چې پوهمیا لا هم وځلیږي او د ټولو هېوادوالو لپاره ستر ویاړونه راوړي. مننه، خوښ اوسئ. او د انسټیټیوټ په داخل کې محصلینو ته مخکې تا خپله یادونه وکړه چې طبي برخه چې دغه معمولا یعنې په عملي کار باندې ولاړه ده، باید چې عملي کار محصلین ډېر زیات وکړي. نو خپله د انسټیټیوټ په داخل کې د محصلینو لپاره تاسې په کومو برخو کې زمینه برابره کړې ده چې دوی کوم درس هلته په صنف کې وایي تر څنګ باید هغه دلته عملا هم کار کوي؟ بالکل، ما مخکې دا خبره وکړه چې د موږ یو غټ پوینټ چې په درسي میتود کې د هغه پراکټیکل بیسډ لرنینګ ده، دغه شي ته موږ فوق العاده ارزښت ورکړی ده او ورته ژمن یو.
موږ دلته په انستیتوت کې مجهز لابراتوارونه جوړ کړي دي د هرې څانګې لپاره موږ سکیل لبونه ورته وایو نو محصلین چې هغه کوم تیوري درسونه وایي هغه په داخل د سکیل لبو کې دوی کاروي یا د سکیل لبو ماحول موږ داسې جوړ کړی دی چې د یوې وړې شفخانې غوندې وي یا د یو بستر د اتاق غوندې وي بل عملي صنفونه موږ لرو چې هغه محصلین یو ځای کېږي او په هغو کې دوی ته هغه بعضې عملي کارونه کېږي او روغتونونو سره موږ ښه همغږۍ لرو دغه دریو روغتونونو سره موږ تفاهم لرو نو د عملي کار لپاره موږ دغه امکانات هم او موږ په دې باندې سخت باورمند یو چې که چیرې په طبي برخه کې له تیوري سره عملي زده کړه نه نو نتیجه یې کمه نو بالکل رښتیا هم د پرمختګ لپاره عموما د دریو ټکو جدي رعایت ضرور ده زه ضرور بولم چې هغه تعلیم ده مهارت ده او نظم ده په ژوند کې که یو ځوان غواړي پرمختګ وکړي او دی خپلو اهدافو ته ورسیږي اول شرط دا دی چې دی باید تعلیم وکړي دی باید تحصیل وکړي بالکل دی باید هغه علمي مهارتونه زده کړي او دویم دا د مهارتو زده کړه ده ګوره نن سبا دنیا په دې باندې بحثونه کوي دغه مصنوعي ځیرکتیا ده AI ده یا ځینې نور مهارتونه دي چې هغه د عصر مهارتونه دي او د عصر تقاضا ده دغه شان باید زده سي او دریم باید یو ځوان په خپل ژوند کې نظم ولري ثبات ولري استمرار ولري کنسسټنسي ولري دی باید د هغه ټولنیز عادتونه باید منظم وي د پاڅېدل او ویده کېدل او دغه د خوب وختونه او د کار وختونه او د خوراک وختونه او د تفریح وختونه دغو لپاره باید یو ښه منظم چوکاټ جوړ کړي موږ ځوانان اکثرا بعضې داسې سي هغه خپل وخت ډېر عبث لګوي هغه کوم اهداف چې دوی په خپل ذهن کې لري یا کوم خوبونه چې په خپل ذهن کې لري هغو لپاره کار نه کوي فقط هغه یو خوب غوندې پاتې سي نو که چیرې د استمرار ولري او په ژوند کې نظم ولري مطمئن یم چې دوی به ورته رسېږي ډېره مننه کور ودان سلطان صاحب یو څو پوښتنې به زه له تا وکړم ته به ما ته په هو او په نه باندې جواب راکړې نو لومړۍ پوښتنه به دا وي چې تر اوسه مو خپلې مېرمنې ته دروغ ویلي هو خارج ته د تللو زمینه درته برابره سوې ده تاسې هوډ کړی سي ولاړ سي او که نه هو تفصیل ته خو بیا اړتیا نه وي بالکل زمینه راته برابره سوې ده مګر نه یم تللی که لږ تفصیل دې پوښتنې ته ورکړئ ځینو ځوانانو په خاطر باندې چې د فعلي شرایطو کې خپل هیواد کې پاتې کېدل ښه دي او که بهر ته ولاړ شو ښه ده لالهان صاحب کوم کسان چې له ما سره پیژني یا د ما ملګري دي هغه په دې خبر دي چې ما له نړیوالو ادارو سره له سازمانونو سره تر 6 کاله ډېر کار کړی ده په مختلفو برخو کې نو د اسلامي امارت راتګ وروسته 2 کاله وروسته ما ته د خارج ته د تګ زمینه مساعده سوله بیا د کورنیو ملحوظاتو په خاطر باندې او د ما د والدینو د په تاکید باندې چې دوی تاکید درلود چې باید ولاړ نه سي او د ما خپل کوم فعالیتونه چې ما په وطن کې درلودو دغه تعلیمي نهادونه یا بعضې نور فعالیتونه نو په دې خاطر ما دا غوره وبلله چې نسم ولاړه او په دې خپل دې تصمیم باندې زه اوس خوشحاله یم او پرې راضي یم ښه ده چې نه ولاړه ډېره مننه خوښ اوسئ او همدارنګه کله کله له ملګرو سره چې کښېنئ غیبت کوئ که یا زه ډېر غیبت ګوی انسان نه یم خو کله کله به خامخا داسې یو موقع راځي چې یو څه شی به ویل سوي خو په عموم کې زه نه یم طرفداره باید غیبت ونسي نه دلته به ته جواب یا په هو یا په نه راکوې غیبت دې کله کړی ده که دې نه ده کړی ملګرو سره چې کېناستلی هو به درته وایم ځکه کله کله داسې یو شی راځي ډېره مننه او له چکر سره جوړه ده او که چېرته اوس زمینه درته برابره سي او څوک درته وایي چې سلطاني صاحب ځو چکر ته تا به جواب څه شی ورته چکر ته ځې هو او که نه هو د چکر شوقي یم او چکر ته ځو کله کله ملګرو دوستانو کورنۍ سره او په مکتب په دوره کې م له استاد څخه وهل خوړلي دي که نه زه په 4 صنف کې وم د موږ یو استاد و الله پاک دې پې باندې رحمت وکړه الله پاک دې ورته مغفرت وکړه نو زه په 4 صنف کې ما وهل خوړلي دي او مکتب کې زه منظم شاګرد وم عموما حاضري مې ښه وه نظافت مې ښه و
هغه کوم صنفي فعالیتونه چې و دا مې ښه اجرا کول. نو ما په مکتب کې وهل ډېر نه دي خوړلي. یعنې خوړلي دي دي خوړلي مې دي. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، تاسو له خان میډیا یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه زموږ ځانګړې مرکه اورئ. تمه ده تر دې دمه مو خپرونه راسره اورېدلې وي. نو سلطاني صاحب بل به دا هم راته ووایه چې تر اوسه پورې مو کله ډرایوري کړې ده، ټکر مو کړی دی او که نه؟ هو متاسفانه ډېر زیان خو به نه یې پکې رسېدلی؟ یا زه ماته زیان نه ده پکې رسېدلی. مقابل طرف ته هم زیان نه ده رسېدلی، خو مالي به څه زیانونه رسېدلي. نو مننه. او ملګري ته خپل نږدې ملګري ته مو کله درواغ ویلي دي او که نه؟ نه، زه عموما کله چې یوه خبر راځي او هغه د ما د مقابل طرف دی نارضایتي سبب کېږي، وضاحت ورکوم. نو دروغ مې نه دي ورته ویلي. او په خوراکونو کې د روش خوښېږي او که نه؟ روش خو وایي ډېر ثواب لري خوړلي. نو خوښ مې ده. او دال دې خوښېږي؟ نه متاسفانه نه مې ده خوښ. ډېر ښه. او شلغم دې خوښېږي که نه؟ متاسفانه نه مې ده خوښ. ابازي دې کله کړې ده، خوښېږي دې که یا؟ ابازي مې کړې ده، خوښېږي مې، زده مې هم ده لږ لږ. نو خوښه مې ده. د غزني ولایت اقلیم او آب و هوا دې خوښه ده که نه؟ ډېره زیاته. لالهان صاحب، زه د غزني له د آب و هوا او له اقلیم سره دونه جوړ یم چې که درته وایم پیمیان یم. نو کله چې زه بل ځای ته ولاړ سم، نور ولایتو ته تللی یم یا له هېواده بهر تللی یم، زه په غزني پسې ډېر سخت خفه کېږم. د آب و هوا پسې خفه کېږم، په محیط او په اقلیم پسې خفه کېږم. شاید علت یې دا یي چې موږ دلته کوچني رالوی سوي یو، ژوند مو دلې کړی ده. نو له دې اقلیم سره زه ډېر جوړ یم، ډېر مې خوښ. بهرنیو هېوادونو ته د سیاحت لپاره یا د تجارت لپاره سفر کړی ده که نه؟ بهرنیو هېوادونو ته ډېرو ته مې سفر نه دی کړی، فقط پاکستان ته تللی یم څو ځلې. نورو هېوادو ته نه یم تللی. کوم هېوادونه د ډېر خوښېږي سفر ورته وکړي د چکر او د سیاحت لپاره؟ والله د چکر لپاره بعضې هېوادونه مې خوښ دي، که الله پاک توفیق راکړو یا زمینه مساعده سوله ورځم به سعودي عربستان ته. مقدس ځایونه دي او د موږ تاسې قبله ده هلته، او د موږ تاسې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزار ده، دغه مقبره ده. نو سعودي عربستان ته مې اراده ده چې ولاړ سم. بعضې نورو هېوادو ته د سیاحت په خاطر باندې که موقع برابره سي ځم به انشاءالله. انشاءالله. او همدارنګه د افغانستان په ولایتونو کې مو کوم ولایت د خوښې وړ ده؟ زه په افغانستان کې ډېر ګرځېدلی یم. ما 22 ولایتونه کتلي دي. نو د افغانستان هر ولایت یې خپلې هغه ښه پوینټونه لري او ښې ځانګړتیاوې لري. نو مشرقي ولایتونه مې خوښ دي، ننګرهار او کونړ. یو ولایت که نوم راته واخلې یوازې؟ که زه یو ولایت ځینې خاص کړمه نو ننګرهار مې خوښ ده. خلک یې هم ډېر ښه خلک دي، مهذب خلک دي، ډېر آرام خلک دي او محیط مې هم خوښ ده. او فلمونه هم کله کله ګورې که یا؟ فلمونه کله کله ګورم. فلمي لوبغاړو کې مو کوم لوبغاړی د خوښې وړ ده؟ والله لالهان صاحب، زه به اوس تاته څوک خاص کړمه، خو کله کله زه ډېر فلم نه ګورم. خو مطلب داسې میاشت کې که یو وارې زمینه برابره سي، که اوس درته وایم په دغه اخر سږ کال کې د ما بوختیاوې بیخي زیاتې سوي دي. ما په سږ کال کې فلم نه ده کتلی، خو په عموم کې په فلمي لوبغاړو کې ستا وویل ټام کروز د ما خوښې لوبغاړی. ډېره مننه. کور ودان. او د افغانستان تاریخ کله ناکله مطالعه کوئ که چیر تاریخ؟ ما د افغانستان تاریخ مخکې مې مطالعه کړی ده، شوق ورسره لرم، ګورم زمینه مساعده چې مطالعه کوم. بالکل. د امیر عبدالرحمن خان په اړه باندې که یوه خبر راته وکړې؟ امیر عبدالرحمن خان په اړه که زه یوه خبر درته وکړم، عموما د ده شخصیت خو تاریخ کې داسې بل ډول معرفي سوی ده، مګر که زه یوه خبره د په مورد درته وکړم، جدي، قاطع او په خپل تصمیم باندې ولاړ سړی و. مننه. د ادبیاتو په برخه کې هم کله ناکله مطالعه کوئ که نه؟ او کله ناکله شعر مې خوښېږي، کله کله یو نیم شعر لیکم،
او د شعر مطالعه مې خوښیږي، مطالعه کوم شعر. اوس نو موږ ته را پام کوس به یو شعر مراته وایه. سعید ان شاء الله. او یو خپل شعر به دې راته ووایه سي لیدونکي به یې هم واوري. سعید اخر ځل چې ما کوم شعر لیکلی ده تقریبا میاشتې و نیمه بې کېږي، زه به دغه ماتکوټ غزل به در سره شریک. مهرباني. غزل داسې ده وایي: د هوا په ګدۍ ناسته زوروره، د هوا په ګدۍ ناسته زوروره، لیږ سوکشه لیږ راښکته شه اوتره. واه واه واه. او د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې، د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې، د غرور کاڼي درانه دي یو بې نسې، له لمنې یې راوتوږه دلبره. ډېر اعلی. او دا دنیا د امتحان یو تریخ میدان دی، دا دنیا د امتحان یو تریخ میدان دی، هر قدم کې پټ تقدیر ولاړ په دره. واه. او چا چې ځان کړل لوی حساب زوال یې راغی، بالکل. چا چې ځان کړل لوی حساب زوال یې راغی، او چا چې سر ټیټ کړ هغه شو معتبره. بالکل. او شپې اوږدې دي ورځې لنډې، شپې اوږدې دي ورځې لنډې، شپې اوږدې دي ورځې لنډې، خدای به راولي زما ورځې نښتره. ډېر اعلی. او ته زما فریاد ته ګوره خوند پرې اخله، ته زما فریاد ته ګوره خوند پرې اخله، خدای به راولي بریاوي د زړه سره. ډېر خوندور. او پاچاهي د دې دنیا د عجیب لنډه، پاچاهي د دې دنیا د عجیب لنډه، او ته به وایې چې ژیړ لمر د مازدیګره، او سلطاني د دې خاورینې عذاب مه وړه. واه. سلطاني د دې خاورینې عذاب مه وړه، د غرور عمر یې لنډ دی تر سهاره. ډېر اعلی. ډېره مننه سلطاني صاحب. کور ودان خوښ اوسې. نو موږ تر اوسه پورې نه و خبر چې شعر هم لیکې، نو ډېر زبردست او فوق العاده غزل مو لیکلی و. نو ستاسو په قلم دې لا برکت وي. ځینې کسان چې بوختیاوې ډېرې سي بیا دا شعر و ادبیات ورڅخه پاته سي که نه، نو تاسې ماشاءالله ښه یاست. له ډېرو بوختیاوو سره مو دې برخې ته هم پاملرنه کړې ده. مننه. سلامت اوسئ. خوښ اوسئ. کور ودان. او یوه بله پوښتنه به هم وکړم سلطاني صاحب چې له طنز برخې سره مو څومره علاقه ده، او همدارنګه په هیواد کې اوس فعلا کوم کسان په طنزي برخه کې کار کوي، د چا ویډیوګانې یا طنزي کلیپونه څارئ؟ لالهان صاحب طنز د ادبیاتو یوه ډېره مهمه برخه ده. هغه پیغامونه چې په طنزیه د طنز له طریقه چې رسیږي هیوادوالو ته، ممکن په نورو برخو کې صحیح نسي واضح. زه یا بدبختانه درته وایم که خوشبختانه درته وایم، زه له طنز سره علاقه نه لرم، او کمیډي ویډیوګانې مې ډېرې نه خوښېږي، ډېرې نه ګورم. بالکل مننه. کور ودان خوښ اوسې. نو دا چې سلطاني صاحب زموږ د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېدلی ده، نو خبرې خو ډېرې دي، یعنې که خبرې کوې کېدای سي ډېرې خپرونې ورباندې جوړې سي، خو بیا به م انشاءالله موږ او تاسې بیا هم سره کښېنو، بیا به هم کښېنو په متفاوتو موضوعاتو موږ تاسې خبرې کوو، بحث به کوو. بیا هم له تاسو څخه ډېره مننه. کور مو ودان خوښ اوسئ. نو په وروستیو کې د درنو لیدونکو او په خاصه توګه سره د ځوانانو لپاره ستاسې وروستی پیغام اورو. مننه لالهان صاحب. زه ستاسې فعالیتونه ګورم، واقعا تاسې کوم فعالیتونه کوئ د ملک په کچه، خاصتا د غزني ولایت په سطحه باندې، دا د ډېر ارزښت وړ دي. ډېره مننه. تاسې ته نور هم توفیق درکړه، او ډېره مننه ستاسې پوهیمیا ته راغلاست او د پوهیمیا هغه تصویر مو تر هیوادوالو پورې ورسول. ځوانانو ته زما پیغام دا ده چې تاسې په خپل علم باندې کار وکړئ، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړئ، او ژوند ته یو ښه نظم ورکړئ. تاسې تر ګیلو مانو تر شکایتونو تیر سئ، او که چیرې تاسې په تعلیم کار وکړئ او تاسې نوي مهارتونه زده کړئ، نو انشاءالله موفقیت ستاسې ده. بالکل. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان زنده اوسئ. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې خپرونه به مو تر وروستیو شیبو را سره اورېدلې وي. زموږ همدا خپرونه په غزني ولایت کې د پوهیمیا د طبي علومو د انسټیټیوټ بنسټګر ښاغلي صفي الله سلطاني صاحب ته ځانګړې سوې وله.
نو انشاءالله موږ هڅه کوو چې بیا هم له ښاغلي سلطاني صاحب سره خپرونې ولرو، د دوی فعالیتونه منعکس کړو، درنو هیوادوالو ته یې ور وښایو چې زموږ تاسو د هیواد ځوانان لا هم لګیا دي او د هیواد د پرمختګ او د هیواد د رغونې لپاره خپلې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. نو پوهیمیا انسټیټیوټ د ټولو پرسونل او د ټولې رهبري لپاره د کامیابي او بریا غوښتونکي یو. ډېره مننه، تر بیا ښې چارې.